ګلبدین حکمتیار څنګه پاکستان ته خپله غلامي ثابته کړه؟ خلک حکمتیار ته څه وایي؟ ګلبدین حکمتیار تازه څه کړي دي؟ دا هر څه په دې ویډیو کې را سره وګورئ، خو ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. په ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر محمد اشرف غني په دویم ځلې بریا چې یو لوري ته نورو هیوادونو ولسمشر غني ته مبارکي ویلې ده، همداسې هند هم په دویم ځلې بریا ولسمشر غني ته مبارکي ورکړې ده. خو ګلبدین حکمتیار وایي چې دا د افغانستان په کورنیو چارو کې لویه لاسوهنه ده. ګلبدین حکمتیار د هند له لوري ولسمشر غني ته په ولسمشریزو ټاکنو کې بریا د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده او هند ته یې ویلي دي چې زموږ په کورنیو چارو کې نوره مداخله مه کوئ. د حزب اسلامي او په ولسمشریزو ټاکنو کې د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار د دفتر له لوري یوه اعلامیه خپره شوې ده چې پکې د هند له لوري اشرف غني ته د بریا مبارکۍ پر ویلو غبرګون ښکاره کړی دی او له نوي ډیلي نه یې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنه بنده کړي. په دغه اعلامیه کې د ګلبدین حکمتیار له خولې همداراز لیکل شوي دي چې د هند په ګډون هیڅوک د اشرف غني ته مبارکي نه وایي، ځکه چې دا کار د قانون پر ضد شوی دی. په دغه اعلامیه کې مخکې لیکل شوي دي چې هند غواړي افغانستان کې کړکېچ همداسې روان وي او له دغه وضعیت نه ګټه پورته کړي، خو هند باید بېطرفه واوسي. د یادولو وړ ده چې ولسمشر غني ته په ولسمشریزو ټاکنو کې د بریا مبارکي نه یوازې دا چې هند ورکړې ده، بلکې متحده عربي اماراتو، چین او نورو هیوادونو هم ورکړې ده او همداراز د امریکا حکومت هم تېره ورځ په یو خبرپاڼه کې د موازي حکومت جوړولو خبره غندلې او ویلي دي چې په افغانستان کې باید هر څه د قانون سره سم ترسره شي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.